بسم الله الرحمن الرحیم. د مثلثاتو د درسونو په ادامه پنځم درس ته راځو. کوټرمینال زاویې چې شي ته ویل کیږي، چې دا هم یو له ډیرو مهمو موضوعاتو څخه دی په مثلثاتو کې. کوټرمینال زاویې داسې زاویو ته وایي چې په معیاري حالت کې دوهمې زولې منطبقې راسي یو د بل. هر کله چې د دوو زاویو دوهمې زولې منطبق رالې په معیاري حالت کې، هغه ته وایي کوټرمینال زاویې. ګوري کله چې دوې یا څو زاویې په معیاري حالت کې رسم کوي، لومړۍ زولې خو د ټولو منطبقې راځي، ځکه ته په معیاري کې چې رسمه د ټولو لومړۍ زوله د مثبت x باندې رسمه، نو لومړۍ زوله خو خود منطبقه وي. د کوټرمینال دپاره شرط چې شي دی دوهمې منطبقې راسي، یعنې لومړۍ خو خود منطبقه ده، دوهمه هم منطبقه راسي. دغسې زاویو ته ویل کېږي کوټرمینال زاویې. کوټرمینال زاویې مساوي نه وي، یوازې دوهمې زولې منطبقې. بیا کله چې مثلثاتي نسبتونه وویل، بیا په دې باندې هم بحث کوو، کار ورباندې کوو چې کوټرمینال زاویې مساوي نه دي، خو مثلثاتي نسبتونه یې مساوي دي. او دا بیا په مثلثاتو کې زموږ تاسې ډېر زیات کارونه اسانه کوي. ګورئ د مثال په ډول زه یو دوې زاویې درته رسم کړم چې دواړه یو له بل سره کوټرمینال وي، البته په معیاري حالت کې باید رسم کړي. فرض کړئ یوه زاویه راسې دلته دی، په مبدا کې لومړۍ زوله یې دا ده، دومه زوله یې د مثال په ډول تاسې فکر وکړئ دلته راغلې ده، دومه زوله یې دلته راغلې، دا یوه زاویه سوله، دا زاویه درته یادوم. اوس بله زاویه هم په معیاري حالت کې رسموم. فرض کړئ لومړۍ زوله یې دلته ده، لومړۍ زوله یې، دوهمه زوله یې دې بیا داسې دوران کړی دی، دا طرف ته راغلې ده، او فکس د دې زاویې پر دوهمې زولې باندې د دې دوهمه زوله منطبقه راغلې. دا رقم زاویو ته، دا یوه زاویې ته الفا وایم، دا بل ته بیتا وایم. صحیح ده، یوه یې مثبت ده، یوه یې منفي ده، ولې بیا هم دا زاویو ته کوټرمینال وایو. کیدای شي یو بله زاویه دا رقم یو دوران پوره کړي، یو دوران په دوم دوران کې راسي دلته ودرېږي، دومه زوله یې دا زاویه، دې ته مثال په ډول باندې که ګاما زاویه هم، دلته اوس دا الفا و بیتا ګاما دا درې سره زاویې یو له بل سره کوټرمینال دي، اندازې مساوي نه دي. ګاما ډیره لویه زاویه ده، یو دوران یې پوره کړی، بیا د الفا په اندازه نور څرخېدلی، بیتا بیخي منفي زاویه ده، خو کوټرمینال دي. دا بیا په راتلونکي درسو کې وایو چې د کوټرمینال زاویو نسبتونه برابري. نو کوټرمینال زاویې څه ډول زاویې سولې چې په معیاري حالت کې دوهمې زولې منطبقې. دلته ویلي د مثال په ډول باندې 15 او 395 وایي دا کوټرمینال دي. تاسې راسئ دا رسم کو چې په حقیقت سره دوی کوټرمینال راځي او که نه. اول به د مثال په ډول باندې 15 درجې زاویه رسم کړم په ستندارد حالت کې. لومړۍ زوله یې دلته او دوهمه زوله، تاسې فرض کړئ چې دومره دوران 15 درجې، دا یې 15 درجې زاویه. اوس 395 رسموم، لومړۍ زوله به یې دلته وي، دوهمه زوله یو دوران به پوره کړي، یو دوران تر دې ځای څو ته راورسېدی 360 ته. اوس نو د 395 دپاره 15 به نور هم دوران ورکوي، نو خو 15 چې د نور دوران ورکوي فکس د هغه ځای ته راځي. رښتیا هم چې د 15 او 395 د 15 درجې او 395 درجو د دوی دواړو دوهمې زولې منطبقې راغلي، نو دا کوټرمینال دي. یا د مثال په ډول باندې 60 درجې او 420 درجې کوټرمینال دي، یا 110 درجې او 810 درجې کوټرمینال دي. تاسې ګورئ 110 او 810 معلوم کو. مثال ګورئ اول به 810 درته پیدا کړم. مثال یو دوران پوره سو، دوم دوران پوره سو، تر دې ځای څو 220 110 به نور هم دوران ورکو چې 810 راسي، تر دې ځای خو 220 دی، دومره نور راغلو 90 نور، او 20 به نور هم دوران ورکو چې 110 نور راسي. او تاسې فرض کړئ دوه دورانه چې مکمل کړل څو ته راورسېدلو، تر دې ځای پورې 220 110 مو نور دوران ورکوي، فرض کړئ تر دې ځای پورې راغی، دا زاویه راله 810 درجې. اوس راځم 110 رسموم، د دې لومړۍ زوله دلې ته ده، د 810 هم لومړۍ زوله دلې ته ده. اوس 810 ته ګورئ 90 تر دغه 20 نور فکس پر دغه ځای منطبق رالی. دا دواړې زاویې رښتیا هم چې یو له بل سره کوټرمینال دي، ځکه ورته کوټرمینال وایم چې په معیاري حالت کې دوهمې زولې منطبقې دي. اوس نو فرض کړئ که تاسې داسې یو حالت ولرئ، د مثال په ډول باندې دلته یو زاویه ولرئ، دا زاویه وي د تیتا په نامه، دا تیتا زاویه ده، د دې کوټرمینال زاویې زه پیدا کوم.
فکر وکړئ یو دوران پوره سي د تیتا په اندازه دوران وکړي، یعنی معنا تیتا خو اصلي زاویه وه، یوه دانه کوټرمینل یې څه شي درته راغله؟ یوه دانه کوټرمینل یې یو دوران پوره سو 360 درجې، بیا د تیتا په اندازه نور هم دوران وکړئ، نو دا یوه کوټرمینل. که داسې یو کار وکړو چې 2 دورانه پوره کړي، یو دوران 2 دورانه پوره کړي، بیا د تیتا په اندازه راسي، یعنی 2 دانې 360 2 دانې دورانه پوره سو، بیا تیتا نور وڅرخېدی، دا یې بله کوټرمینل. همداسې که 3 دورانه پوره کړي او بیا د تیتا په اندازه نور هم دوران وکړي، د دې هم زولي منطبقې راځي، دا یې درېیمه کوټرمینل. څلورمه کوټرمینل که 4 دورانه وکړي، 5 دورانه وکړي، 6 دورانه وکړي، نو بالاخره د دې څخه داسې یو نتیجه لاسته راځي چې هره زاویه بې شمېره کوټرمینل زاویې لرلی سي. هره زاویه کیدای سي بې شمېره کوټرمینل زاویې ولري. اوس د 80 درجو زاویې سره یوه زاویه 420 کوټرمینل ده. بې له دې بې شمېره نور کوټرمینل زاویې هم دا درلودلی سي. نو په عمومي توګه تاسې دا 2 فورمولونه هم ورسره په یاد ولرئ. که چیرې زه غواړم د تیتا زاویې ټول کوټرمینل زاویې ولیکم، ټول کوټرمینل زاویې، نو د دې فورمول څه استفاده کوم؟ n ضرب 360 درجې جمع تیتا. او اوس نو تاسې n ته تام اعداد ورکولی سئ، تام اعداد یعنی مثبت منفي 0 خو پوره اعداد. که تاسې n ته یو قیمت ورکړئ یوه کوټرمینل، 2 قیمت ورکړئ بله کوټرمینل، 3 قیمت ورکړئ بله کوټرمینل، 0 ورکړئ خپله تیتا پیدا کیږي، منفي 1 قیمت ورکړئ بله کوټرمینل، یعنی n ته تاسې بې شمېره قیمتونه ورکولی سئ او د هر قیمت په ورکولو سره یوه کوټرمینل زاویه لاسته راځي. خو دا اړیکه تاسې هغه وخت وکاروئ چې تیتا په درجې درکړي. که تیتا په درجې نه وي، په راډیان وي، بیا کوټرمینل زاویې څنګه پیدا کوئ؟ بیا داسې پیدا کوئ کا ضرب 2 پای یا n ضرب 2 پای. که کا ورته وایاست که n ورته وایاست، خو بیا هم کا وي یا n وي، دا دواړه تام اعداد دي. نو دا 2 اړیکې تاسو په یاد ولرئ. که یو څوک هر څومره کوټرمینل زاویې درته ووایي پیدا کوي، هغومره قیمت ګذاري د n و کا پر ځای وکړئ. n و کا دواړه څه شي دي؟ تام اعداد دي. تام اعداد څه شي وه؟ مثبت منفي 0 خو ټول پوره عددونه. دا د کوټرمینل زاویو موضوع. دلته یو مثال لرو. په ستندرد حالت کې د 80 درجې سره کوټرمینل زاویې رسم کړئ. یو څو کوټرمینل رسم کړئ خپل په زړه باندې. مثال زه یوه داسې یو زاویه درته رسموم. ګورئ، فرض کړئ دا زاویه 80 درجې، دا زاویه 80 درجې او د دې لومړۍ زوله هم دلته ده. یو د ده سره یوه کوټرمینل چې رسموم، د هغه هم لومړۍ زوله دلته، یعنی هغه هم باید ستندرد وي. دې طرف ته دوران وکړي، تر دغه ځای څو رالی؟ منفي 180، تر دې ځایه منفي 270. دغه ځای څونې پاته دی؟ دغه ځای دا ځای 10 دی. نو منفي 270 چې 10 نور هم دوران وکړي، دا یې منفي 300. دا زاویه منفي ده، منفي 300 درجې او دا مثبت 80. ولې؟ ځکه چې دوهمې زولې منطبقې رالی. بس دا دواړې زاویې یو د بل کوټرمینل زاویې دي. بله کوټرمینل مثال که درته رسم کړم، تاسې داسې فرض کړئ چې د لومړۍ زوله یې دلته وي، دا زاویه 80 درجې ده، 80 درجې. اوس ګورئ یو بله زاویه، یو دوران پوره سي، یو دوران یعنی څو ته راغلي تر اوسه؟ 360 ته. 80 نور ولاړ سي، یعنی 420. او اوس نو د 420 درجې او د 80 درجې د دواړو زاویو دوهمې زولې منطبقې دي. دا کوټرمینل سوې. که داسې یو کار وکړو چې یو دوران 2 دورانه دا یې 220، 80 نور دوران وکړي دا یې 280. اوس دا زاویه څو درته راله؟ 280 درجې، یعنی 2 دورانونه یې پوره کړه، بیا 80 نور رالی او دا یې اتومات 80. نو دا دواړې زاویې هم یو د بل سره څه شي رالی؟ کوټرمینل. ګورئ د 80 درجې سره 280، 420، منفي 300، دا ټولې زاویې د 220 سره کوټرمینل زاویې دي. کوټرمینل زاویې یعنی په معیاري حالت کې باید دوهمې زولې منطبقې وي. راځم دې مثال ته. تاسو ته ویلي وای د 10 درجې زاویې 4 کوټرمینل زاویې پیدا کړئ. هره زاویه بې شمېره کوټرمینل لري. ده ویلي ته د مثال په ډول 4 دانې پیدا کړه. ما تاسو ته ویل که چیرې زاویه خپله زاویه څو ده؟ اوس فعلا که زه نوم ورته تیتا ورکړم 10 درجې. که تاسې د یو زاویې سره کوټرمینل زاویې غواړئ پیدا کړئ او حالت په درجې وي، یعنی زاویه په درجې درکړي، کومه اړیکه مو ویل استفاده کوئ؟ n ضرب 360 درجې
n ضرب 360 درجې جمع تیتا. دا د کوټرمینل زاویو د پیدا کولو عمومي اړیکه ده. او اوس نو ته قیمت ګذاري کوه. مثال n ته یې پلا یو قیمت ورکړه. n ته چې د یو قیمت ورکړئ په دې اړیکه کې n ته په دې اړیکه کې د n پر ځای یو ولیکئ. یو ضرب 360 درجې جمع د تیتا پر ځای به نو اوس څه ولیکم 10 درجې. یو ضرب 360 360 او جمع 10. دا څو درته راغلی 390. n ته د قیمت په ورکولو سره یوه دانه کوټرمینل پیدا شوه. بله پیدا کوم n ته 2 قیمت ورکړئ. هر څو چې ستاسې زړې قیمت ورکوای شي خو ما اوس یو 2 ورته وویل. n ته چې 2 قیمت ورکوم 2 ضرب 360 یعنې 2 دورانه پوره شي. بیا 10 درجې نور هم دوران وکړي. 2 ضرب 360 220 درجې 220 درجې جمع 10 درجې. دا څو درته راغلی 250 درجې. دا یې بله کوټرمینل د 10 درجې سره. منفي قیمتونه ورکولی سم. n ته منفي 1 قیمت ورکوم. منفي 1 ضرب 360 یعنې دا بیا هغه منفي کوټرمینل دی جمع 10 درجې مساوي دی په منفي 1 ضرب 360 منفي 360 درجې او جمع 10 درجې. منفي 360 و 10 منفي 310 درجې. دا بله کوټرمینل زاویه. منفي قیمت بل ورکولی سم. مثال منفي 2 قیمت ورته ورکوم. منفي 2 ضرب 360 درجې او جمع 10 درجې. دا مساوي راځي منفي 2 ضرب 360 منفي 220 درجې او جمع 10 درجې. دا مساوي په منفي 690 درجې درته راغلی. همداسې کولی سي یا ته مثال زه n ته 10 قیمت ورکوم. هیڅ مشکل نه لري. دا بله کوټرمینل راځي 10 ضرب 360 درجې جمع 10 درجې مساوي دی په 10 ضرب 360 3600 درجې او جمع 10 درجې. دا 3610 درجې. دا یې بله کوټرمینل. یعنې ته د تیتا پر ځای چې کومه زاویه ده یاده کړې هغه ولیکه. n ته قیمت ورکوه. هر څومره قیمتونه چې ورکوې تا ته کوټرمینل زاویې په لاس راځي. دا وګورئ 10 درجې څومره ډېر کوټرمینل زاویې لري او نورې هم کولی سو پیدا کو. دې ته ورته یو بل مثال دی خو په راډیان یې درکړی دی. وایي د پای پر 4 زاویې کوټرمینل زاویې پیدا کړي. یو څو دانې ورته پیدا کړي. د دې وارې زاویې په راډیان درکړې. بیا به تاسې هغه عمومي اړیکه څنګه ولیکئ. د راډیان دپاره مې درته ویلې وه د کوټرمینل زاویو د پیدا کولو دپاره دا اړیکه وکاروئ. کا ضرب 2 پای جمع تیتا. او اوس نو ته کا ته قیمت ورکوه بس کوټرمینل زاویې په لاس راځي. مثال زه کا ته 1 قیمت ورکوم. کا ته چې مې 1 قیمت ورکوي 1 ضرب 2 پای جمع تیتا پر ځای به هغه زاویه ولیکې چې ته کوټرمینل غواړې پیدا کړې. نو دا مساوي راځي په 2 پای جمع پای پر 4 غیر واجب به یې کوي. دا راځي درته 9 پای پر 4. یعنې معنا 9 پای پر 4 داسې یوه زاویه ده چې د پای پر 4 سره یې دوهمې زولي په معیاري حالت کې منطبقې راځي. نو دې ته وایي کوټرمینل. بل قیمت ورته ورکوي. مثال 2 قیمت ورته ورکوم. 2 ضرب 2 پای جمع پای پر 4. 2 ضرب 2 پای څو درته راځي 4 پای. 4 پای جمع پای پر 4 او دا چې تاسې غیر واجب کوي 11 پای پر 4. نو 11 پای پر 4 هم داسې یوه زاویه ده چې دوهمه زوله د پای پر 4 سره منطبق. بیا دوی ټول خپل ترمنځ کوټرمینل دي. یعنې که د 9 پای پر 4 دوه مزوله د پای پر 4 سره منطبق وي او د 11 پای پر 4 هم د پای پر 4 سره دوه مزوله منطبق وي نو د دوی دواړو هم خپل ترمنځ زولې منطبق دي. نو دا ټول خپل ترمنځ سره کوټرمینل دي. کولی سي چې منفي قیمت ورته ورکړئ. مثال منفي 1 قیمت ورته ورکوم. منفي 1 ضرب 2 پای جمع پای پر 4. دا مساوي درته راځي په منفي 2 پای جمع پای پر 4. او اوس چې بیا غیر واجب کوي 4 ضرب منفي 2 پای منفي 8 پای منفي 9 پای پر 4. دا بیا منفي کوټرمینل. په همدې ترتیب باندې کولی سي چې دا قیمتونه لاسته راوړئ. نو دا خبره دې ستاسې په یاد وي. ګورئ یو کوټرمینل زاویې څه شي ته وایي چې دوهمې زولې منطبقې وي. یو دا خبره په یاد ولرئ دوهمې زولې منطبقې وي. یو دا موضوع دې باید ستاسې په یاد وي. او بل که زاویه په درجې درکړه کوټرمینلونه یې څنګه پیدا کوئ. n ضرب 360 درجې جمع هر زاویه چې د تاسو ته ویلې. او که زاویه په راډیان درکړه کوټرمینلونه یې څنګه پیدا کوئ. کا ضرب 2 پای
جمع تیتا. نو د کوټرمینال د پیدا کولو موضوع او د کوټرمینال تعریف او بل دا خبره چې هره زاویه بې شمېره کوټرمینال زاویې لري. دا مسایل په دې عنوان کې په یاد ولرئ. راځم یو بلې موضوع ته چې دا یو اندازه مهمه موضوع ده. دې موضوع ته تاسو توجه وکړئ. زه یو ډېره جالبه موضوع تاسو ته اوس یادومه. فرض کړئ موږ ته یو چا ویلي دي وایي تاسې د 1510 کوټرمینال زاویې پیدا کړئ. د 1510 درجې د دې زاویې کوټرمینال پیدا کړئ. کوټرمینال زاویې. تاسو اوس دې خبرې ته توجه وکړئ. کوټرمینال زاویې په درجې درکړې ده. نو دا اړیکه باید وکاروم. تیتا جمع n ضرب 360 تیتا اول کې لیکئ 360 خیر داسې بیرته ولیکم n ضرب 360 درجې او جمع تیتا. فورمول خو په دې شکل باندې و. اوس زه قیمت ګذاري کوم. د 1510 کوټرمینال زاویې پیدا کوم. راځم لیکم یو ځل n ته یو قیمت ورکوم. n ته مې قیمت ورکړئ یو. n ته چې مې قیمت یو ورکړئ یو ضرب 360 درجې جمع د تیتا پر ځای به ولیکمه 1510. توجه کوئ په دې سوال کې یو زده کړه شته، یو نوې خبره لرو. ښه دا مساوي په څو راغلی؟ یعنې د 1510 یوه کوټرمینال پیدا سوه. دا که تاسې محاسبه کوئ دا راځي 870 درجې. 870 د 1510 کوټرمینال ده. n ته بل قیمت ورکوم. مثال په ډول 2 قیمت ورته ورکوم. n ته چې 2 قیمت ورکوم 2 ضرب 360 درجې او جمع 1510 درجې. جمع 1510 درجې. دا که چیرې تاسې سره ضرب کوئ 2 په 360 کې بیا جمع 1510 کوئ 1210 درجې درته راځي. په همدې ترتیب باندې فرض کوئ زه n ته قیمت ورکوم 3. n ته 3 قیمت ورکوم 3 ضرب 360 درجې او جمع 1510 درجې. دا کوټرمینال چې لاسته راوړم دا کېږي 1590 درجې. 1590 درجې. یو خبرې ته حتما متوجه شوي یاست. که زه همدغه خبرې ته دوام ورکړم یعنې n ته مې یو قیمت ورکړئ 870 رالی، n ته مې 2 قیمت ورکړئ 1210 رالی، n ته مې 3 قیمت ورکړئ 1590. که 4 5 6 7 قیمتونه ورکړم دا کوټرمینال زاویې نور هم غټېږي. وینئ ډېرې غټې غټې زاویې لاسته راځي. 2000 3000 4000 ته ځان رسوي، 10000 ته ځان رسوي. ډېرې غټې غټې زاویې لاسته راځي. تاسې راځئ داسې یو کار وکړو. n ته -1 قیمت ورکړم یعنې دا ته که زه دوام ورکړم زاویې نورې هم غټېږي. زه n ته -1 قیمت ورکوم. که n ته -1 قیمت ورکړم -1 ضرب 360 درجې او جمع 1510 درجې. دا که چیرې تاسو پیدا کړئ د دې قیمت درته راځي 150 درجې. -360 جمع 1510 150 درجې. که n ته -2 قیمت ورکړم -2 قیمت چې ورته ورکړئ -2 ضرب 360 درجې او جمع 1510. د دې وارې به نو یو منفي زاویه راځي. د دې قیمت څو درته راځي -210 درجې. -210 درجې. که -3 قیمت ورته ورکړم نورم د منفي په حساب باندې زاویه نورم غټه راځي. -3 ضرب 360 درجې او جمع 1510 درجې. دا مساوي درته راځي په -1570 درجې. یو شي ته که متوجه شوي یاست که زه n ته تر 3 مې قیمت ورکړئ، که زه n ته 4 5 6 دا قیمتونه ورکړم زاویې د مثبت په حساب ډېرې لویې راځي. او که n ته تر -3 پورې مو قیمت ورکړی دی -1570 راغلی، که -4 -5 دا قیمتونه ورته ورکړم د منفي په حساب ډېره غټه راځي. زما د خبرې مطلب په دې مثال کې دا دی چې تاسې دې ټولو کوټرمینال زاویو ته وګورئ. په هره زاویه چې تر 360 غټه وي، دا زاویه تر 360 غټه ده. هره زاویه چې تر 360 غټه وي بې شمېره کوټرمینال خو لري، خو په دا بې شمېره کوټرمینال کې هغه کوچنۍ ترینه مثبته زاویه، هغه کوچنۍ ترینه مثبته کوټرمینال یې درته یادوم. دغه د ټولو کوټرمینال په منځ کې دا ډیره د اهمیت وړ زاویه ای. ګوري دغه زاویه اوس کومه زاویه ده؟ د 150 د 1510 درجې لپاره دا تر ټولو کوچنۍ مثبته کوټرمینال ده.
تر ټولو کوچنۍ مثبته کوټرمینل زاویه. یعنی د زاویو په کوټرمینل کې هغه کوچنۍ ترینه مثبته کوټرمینل دا بیا ډیر د اهمیت وړ وي. دا ډیره زیاته مهمه زاویه وي. دې زاویې ته په مثلثاتو کې وایي پرایمري ډایرکټډ انګل، کې په پښتو باندې وژباړو چې ورته راځي لومړنۍ جهت لرونکې زاویه. لومړنۍ جهت لرونکې زاویه یعنی لومړنۍ جهت لرونکې زاویه په حقیقت کې کوټرمینل ده، خو کومه کوټرمینل ده؟ تر ټولو کوچنۍ مثبته کوټرمینل. اوس نو که چیرې ما تاسو ته یو زاویه درکړه او ومې ویله چې تاسې د دې لومړنۍ جهت لرونکې پیدا کړئ، معنا یې دا ده چې کوچنۍ ترینه کوټرمینل یې پیدا کړئ. آیا دا کوچنۍ ترینه کوټرمینل چې ورته لومړنۍ جهت لرونکې وایو دا بې له دې طریقې کوم بل میتود هم لري که نه؟ د محاسبې دپاره تاسې ورته ګورئ د 510 تر ټولو کوچنۍ کوټرمینل څو راغله؟ یعنې لومړنۍ جهت لرونکې 150. اوس نو دا کوچنۍ کوټرمینل چې ډیره زیاته د اهمیت وړ زاویه ده، د دې د موندلو دپاره زه تاسو ته یو اسانه طریقه وایم. یو اسانه طریقه درته وایم، توجه ورته وکړئ. راځم دې ته 510 درجې زاویه زه غواړم د دې پرایمري ډایرکټډ انګل پیدا کړم. مخکې مو په تحلیلي میتود پیدا کړئ، کوټرمینل مو پیدا کولې یو وخت چې متوجه سولو د کوټرمینلانو په منځ کې یوه دانه تر ټولو کوچنۍ مثبته وه چې د هغه ته وایي لومړنۍ جهت لرونکې. اوس نو بې له هغه پروسې چې دومره لویه محاسبه ونه کړم، زه څنګه کولی شم لومړنۍ جهت لرونکې پیدا کړم؟ د دې دپاره به تاسې څه کار وکړئ؟ ورکړل شوې زاویه به راواخلئ، په 360 به یې تقسیم کړئ. که زاویه په راډیان وه په 2 پایه به یې تقسیم کړئ. 1 360 تقسیم عملیه اجرا کوم، دا به منفي کو، 0 څخه 0 ولاړئ او د 11 څخه چې 6 ولاړ سي دا یې 5، یو مې دې یو ته راپور کړئ او دلته 4 پاتې دي، 4 - 3 1. هغه لومړنۍ جهت لرونکې زاویه چې مخکې موږ تاسې په ډېر تکلیفو لاسته راوړله، خو غوښتل مو چې تعریف یې څه زده کړو، هغه وګورئ ډېر په اسانۍ پیدا شوله. نو د دې وروسته که چیرې زه تاسو ته یو زاویه در کوم لومړنۍ جهت لرونکې پیدا کړئ، ته به څنګه پیدا کړې؟ تقسیم په 360 به یې کې، باقي مانده چې هر شی رالی هغه عبارت دی د لومړنۍ جهت لرونکې زاویې څخه. لومړنۍ جهت لرونکې زاویه دا په مثلثاتو کې ډیره مهمه خبره ده او ډیر استعمال لري. که تاسو ته د سوال پیدا شوی چې ښه یو زاویه د مثال په ډول موږ ته یو څوک وایي 250 درجې ده، د دې لومړنۍ جهت لرونکې پیدا کړئ، دا خو بیا زه په 360 څنګه تقسیم کړم؟ نو دا خبره په یاد وساتئ، هر کله چې یوه زاویه ته 360 کمه وه، یعنې تر یوه دوران کوچنۍ وه، د هغه لومړنۍ جهت لرونکې په خپله همدا ده. نو د 250 لومړنۍ جهت لرونکې څه شي ده؟ 250. یعنی دا د تقسیم پروسه به د کومو زاویو دپاره وکاروئ؟ کله چې زاویه ته 360 لویې وي، تر یوه دوران لویې وي. دا خپله لومړنۍ جهت لرونکې په حقیقت کې کوټرمینل ده، خو په کوټرمینلونو کې کومه کوټرمینل ده؟ تر ټولو کوچنۍ مثبته کوټرمینل ده. دا بیا په راتلونکي درسونو کې تاسې به ووینئ چې دا څومره ګټوره موضوع ده او دا څومره رول لري دا خبره. راځم د لومړنۍ جهت لرونکې زاویې په هکله یو اندازه موضوعاتو ته توجه وکړئ. لومړنۍ جهت لرونکې زاویه که چیرې تیتا زاویه کوچنۍ ته 360 وي، دا خبره تیار ما تاسو ته کړې، اوس ګورئ په کتاب په متن کې هم راغلې. که تیتا زاویه تر 360 کوچنۍ وي، نو د تیتا زاویې لومړنۍ جهت لرونکې زاویه له خپله تیتا سره مساوي ده. دا مخکې وویل که زاویه ته 360 کوچنۍ وي، لومړنۍ جهت لرونکې څه شي ده؟ په خپله همدا زاویه ده. بل ته وګورئ، که چیرې تیتا ته 360 زاویې لویې وي، د تیتا زاویې لومړنۍ جهت لرونکې زاویه، یعنې فرض کړئ نوم ورکړو الفا، هغه زاویه ده چې له تیتا سره کوټرمینل وي او دغه پړاو کې وي، یعنې ته 360 کم وي، لومړنۍ جهت لرونکې ته 360 بیا کوچنۍ راځي. نو ځکه دې ته موږ تاسو وایو تر ټولو کوچنۍ مثبته کوټرمینل. د تیتا زاویه یعنې هغه زاویه چې تر یو دوران لویه ده، د لومړنۍ جهت لرونکې زاویې د پیدا کولو لپاره تیتا په 360 که چیرې تیتا په درجې وي او یا په 2 پای که چیرې تیتا په راډیان وي، ویشو چې باقي مانده یې د لومړنۍ جهت لرونکې زاویې څخه عبارت ده.
د لومړنۍ ایجاد لرونکې زاویې موضوع زده کړئ. لومړنۍ ایجاد لرونکې زاویه کومه زاویه ده؟ تر ټولو کوچنۍ مثبته کوټرمینل. د پیدا کولو دپاره څه کار کوي؟ که زاویه په درجې وه په 360 یې وویشه باقي مانده لومړنۍ ایجاد لرونکې ده. که زاویه په راډیان وه په 2 پایه وویشه باقي مانده لومړنۍ ایجاد لرونکې ده. راځم مثال ته. د 280 درجې زاویې لومړنۍ ایجاد لرونکې زاویه پیدا کړئ. لومړنۍ ایجاد لرونکې پیدا کړم. 280 درجې راخلم. 280 درجې دا تقسیم کوم په 360. دا چې په 360 تقسیم کوي 2 دانې 360 220. او اوس نو 0.8 درجې پاتې سونه. د 280 څخه 220 لاړ شي. باز دا باقي مانده عبارت د چی څخه درته راځي؟ لومړنۍ ایجاد لرونکې زاویه یا پرایمري ډایرکټډ انګل. که چاته پوښتنه پیدا شوي چې باقي مانده خو لومړنۍ ایجاد لرونکې سوه، یعنې معنا تر ټولو کوچنۍ مثبته کوټرمینل ده او بې له دغه بې شمېره نور کوټرمینلونه هم لري. خو د کوټرمینلونو په منځ کې دا ډېر د اهمیت وړ دي. راتلونکي درسو کې بیا د دې په اهمیت پوهېږو. که چاته سوال پیدا شوي چې خارجي قسمت دلته څه شي بیانوي؟ خارجي قسمت دا درته بیانوي چې دغه ورکړل شوې زاویه په منځ کې څو بشپړ دورانونه لرو، یعنې 2 بشپړ دورانونه لري. که باقي خارجي قسمت یو رالی 1 بشپړ دوران، که 5 رالی 5 بشپړ دورانونه. او د دې درس نه وروسته موږ تاسې دوهم څپرکی بالاخره شروع کوو. دوهم څپرکی چې په بل درس کې به بیا شروع ورباندې وکړو. یعنې موږ تاسې د لومړي څپرکي ټول مطالب کار کړه چې ما تاسو ته ویلي وو چې په لومړي څپرکي کې پر عمومي معلوماتو باندې عمومي معلومات او یا بنسټیزو موضوعاتو باندې بحث کوو. یعنې دا هغه څه وه چې موږ تاسو په دې څپرکي کې وویله چې هغه د مثلثاتو د شروع کولو دپاره ضروري وه چې موږ تاسو په دې برخه کې د مثلثاتو تعریف زده کړئ. د مثلثات تعریف، واحده دایره مو زده کړله. واحده دایره په همدې شکل د زاویې د اندازه کولو واحدونه مو هر یو تعریف کړله چې عبارت و له درجې څخه، ګراډ څخه او راډیان څخه. بیا مو دوی یو بل ته بدلون زده کوي، د واحداتو بدلون، د واحداتو بدلون یو بل ته. د مرکزي زاویې او مخامخ قوسو شعاع ترمنځ اړیکه، دا شی مو وویله. بل مو معیاري زاویه زده کړله، معیاري یا ستندرده زاویه، معیاري یا ستندرده زاویه، کوادرانتل زاویه، کوادرانتل زاویه، او بل مو کوټرمینل زاویه، کوټرمینل. او د کوټرمینل په منځ کې بیا یو ډول کوټرمینل چې ډېره د اهمیت وړ ده، لومړنۍ جهت لرونکې. دا هغه مطالب وه چې د مثلثاتو د شروع دپاره موږ تاسې باید زده کړي وای چې دا مو ټول په لومړي څپرکي کې زده کړه. راځو دوهم څپرکي ته په بل لیکچر کې او په هغه کې د مثلثاتي نسبتونو څخه شروع کوو. تاسې بیا هم په دې موضوعاتو باندې د ځانو سره کار وکړئ، متنونه یې تکرار کړئ، تمریناتو باندې کار وکړئ، حل یې کړئ. په بل لیکچر کې به مثلثاتي نسبتونه ووایو.